د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. کریم الرحمن خزان یم د مومن سپورټس اډمن. پام راړوم د دې مهال لنډو نړیوالو سپورتي خبرونو ته. د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې پاکستاني آلراونډر سکندر رضا د سرطان له خطر څخه وژغورل شو، خو تر ډیره وخته پورې بیرته کرکټ ته نشي راستنېدی. د رسنیو د راپورونو له مخې ویل کېږي چې سکندر رضا له ډیره وخته د ښي لاس په مټ کې د درد احساس کوه، چې بیا تېره میاشت له افغانستان یې په لوبلړۍ کې درد نور هم ډیر شو. له دې وروسته ډاکټرانو سکندر رضا ته لارښوونه وکړه او د لارښوونې مطابق یې د اپریل په 2 نیټه عملیات ترسره شول او د عملیات پر مهال د سرطان د معلومولو لپاره یې نمونه هم واخیستل شوه. ډاکټرانو غوښتل ترڅو معلومه کړي چې سکندر رضا خو د سرطان یا رسولۍ په سبب له درد سره نه وي مخامخ. له عملیاتو وروسته سکندر رضا د ټولنیزې رسنۍ پر ویبپاڼې ټویټر خپلو مینوالو ته ویلي چې دعاګانې یې رنګ راوړ، سرطان یې نه لري او د مننې لپاره کومې کلمې نه لري. نوموړی وایي چې درمل او پیچکاري استعمالوي، خو دا چې کله بیرته کرکټ ته راستون شي اوس مهال یې په اړه څه نشي ویلی. یو بل خبر درته له آی پی ایل څخه لرو. افغان رشید خان په روان آی پی ایل لیګ کې په 5.6 سره اقتصادي توپ اچونه ترسره کړې. ای بي ډي ویلیرز، کریس ګیل او انډري رسل له هغو مهمو لوبغاړو څخه دي چې رشید خان سوځولی دي. د کرکټ بادشاه سچن ټنډولکر 48 کلن شو. نوموړي 200 ټیسټ، 253 اوریز او 1 اوریزه لوبه ترسره کړې. ټیسټ کې 15921، 50 اوریزه کې 8426 او 21 اوریزه لوبه کې یوه منډه لري. ټیسټ کې لوړې منډې 248 او په 50 اوریزه کې لوړې منډې 200 سوځېدلې دي. ترڅنګ یې د 100 سلیزو ریکارډ هم لري. نو زموږ ویډیو دلته پای ته رسیږي. تر بیا ښې چارې.